السلام علیکم. نن ورځ مې میریکل ګارډن ته مختص کړی دی. که چېرته تاسو غوښتل چې میریکل ګارډن ته راشئ نو که ټکسي کې راځئ، ټکسي یو څه قیمته دی. ښه خبره به دا وي چې تاسو په میټرو کې راشئ. میټرو ته کې څنګه راشو؟ یونین برجمان سټیشنونو څخه تاسو په میټرو کې راختلی شئ او دغه میټرو چې دی کله چې هلته راوختلی نو په 22 لمبر سټیشن کې چې د ایمرټس مال سټیشن دی هلته ښکته شئ. ایمرټس مال طرف ته کوم اگزیټ چې دی په هغه اگزیټ کې راوځئ، لاندې بسونه ولاړ دي. 105 لمبر بس چې دی هغه میریکل ګارډن ته ځي. نو زه راغلم دلته اوس کیو کې ولاړ یم، په خیر ټیکټ اخلم نو بیا به د ګارډن په باره کې تاسو ته معلومات. ټیکټ مې واخیسته، ټیکټ 55 درهمه دی. که افغانۍ ته واړو تقریبا که افغانۍ سره اوس په 10 کې یو درهم وي نو د 1500 افغانیو نه پورته راځي. خو د یوې تجربې یا د یو چکر یو ځل راتلک باندې حتمی دغه ځای ارزیږي، ځکه دا د دنیا تر ټولو لوی د ګلونو پارک دی. هغه هم په داسې یو ځمکه کې جوړ شوی دی چې دلته هغه چا خبره یو بوټی نشین کېږي، ازغی نشین کېږي. دوی ورکې داسې یو ښکلی ګارډن جوړ کړی دی. ورو به په ګارډن کې ګرځو او زه به تاسو ته ښکلې منظرې ښیم. نو دې پارک کې څه شی دي څه شی نه دي، د دې په اړه به زه تاسو ته جالب معلومات درکړم او در سره شریک به یې کړم. د پارک په اړه به ځینې معلومات در سره شریکم، اما یو تصحیح کول غواړم چې دغه پارک چې دی میریکل ګارډن سهار له 9 بجو څخه شروع کیږي، بیا د شپې 9 بجو پورې وي. او د بټرفلای ګارډن چې دی هغه سهار 9 بجو نه شروع کیږي د ماښام تر 6 بجو پورې. نو هغه یو څه وختي بندیږي. او که چېرته تاسو غوښتل چې بټرفلای ګارډن هم وګورئ نو ښه خبره دا دی چې وختي راشئ چې دواړه کور شي. اوس دغه پارک څومره لوی دی؟ دا د دنیا ګلونو تر ټولو لوی پارک دی چې تقریبا په 22,000 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی دی. دا یعنی ډېر 22,000 متر مربع ځمکه کې جوړ شوی دی او تقریبا 50 میلیونه ګلان ورکې دي. 50 میلیونه ګلان یعنی دا پخلی یادېږي لکه بیخي زیات. او بیا ما مخکې تاسو ویل چې دغه A380 ایربس هم ورکې دی. او بل جالب شی چې په دغه پارک دی هغه دا دی چې دا پارک د عاشقانو په ورځ یعنی والنټاین ډے باندې افتتاح شوی دی چې دنیا ته د مینې، محبت، هارموني، پیس، لاو میسیج ورکړي. نو دغه جالب معلومات وو دغه پارک په باره کې. دلته لکه ډیر زیات خوندور ماحول دی، بوی او خوشبویي د ګلانو. خلک هم لکه سړی کبرونه کې خلک هم چې دي ډیر زیات ښکلي دي چې څوک راځي دلته. دا کورونو ډیزاین چې دی دا ډیر زیات جالب دی چې داسې یو جونګړه مو جوړه کړې وای چېرته. دا انډیوال ماته چې ویډیوګانې تشریح لپاره جوړوي کومه ګټه لري او که نه لري. دام چې دی د وزیرستان دی دلته کار کوي. نو سخته پوښتنه وکړله چې دا ویډیوګانې څه ګټه لري او که نه لري. نو اوس ګټه به خو وروسته معلومیږي، خو اوس دا دی چې ښه دی چې خلکو سره معلومات شریک شي، تجربې شریکې شي، هغه د لیدلو ځایونه چې دي هغه خلکو سره شریک شي. پوه شولی؟ د ایمرټس مال میټرو دی
ورځ طرف نه دلته شپې هم ښکلي ویو دی، ورځ طرف نه هم ډېره ښکلي ویو وي. یو وړوکې دریاچه غوندې هم ورته جوړه کړې دی. دوی څومره مالونه چې دي همدومره بیروبار لري. لکه دا وګورئ څومره ډېر خلک دوی لکه په دې توانېدلي دي چې هر مال لپاره چې دی مشتری پیدا کړي، خلق را جذب کړي. او یو ورځ ده چې دوی دلته ډېر جالب شیان جوړ کړي دي چې هغه یې دې سبب کېږي چې خلق ورته راشي او لیدنه ترې وکړي. اذان هم شروع دی. زه بخیر امیریټس مال ته راورسېدلم. وګورو چې امیریټس مال دننه څه شی دي څه شی نه دی. د خلکو ډېر سخت بیروار دی. زه به ماسک هم بند کړم ځکه چې مخکې سیکیورټي ولاړ دی، بیا وایي چې ماسک. امیریټس مال ټاپ سټرکچر وګورئ، لکه ټولې ګارډر استعمال کړی وي چې موږ انجینر صاحبان ورکې څه نظر لري. بیا دوی کې لاندې چې دي دا نو دفترونه دي. دا د ډمک په نامه کنسټرکشن یا ریل اسټیټ پراپرټي هغه دی. پلټفارم دی، دلته خلکو ته خپل ښارګوټي تشریح کوي، بلډینګونه تشریح کوي، قیمتونه یې ورته وایي. دا وګورئ چې د ون په شکل د کومې وان ریل اسټیټ هغه دی دفتر دی. محمد بن راشد المکتوم ډسټرکټ 1 ښارګوټي یا پروژې نمرې لکه دلته توزیع کېږي یا خرڅېږي یا یې پوچتاچ کېږي. دوی چې دی دغه سر یې نه دی ورته ورپرې کړی. دا هم اسلامي هېواد دی چې سړی حیران شي چې دلته مسلمانان یو ډول دي او زموږ کلي کې مسلمانان بل ډول دي. دا د آیفون سټور دی. دا وګورئ خلک ورته په قطار کې ولاړ دي. اوس یو دعا به وکړو چې خدای موږ ته هم د یو آیفون واس راکړي چې تاسو ویډیوګانې جوړې کړو. دغه ځای نه د آیفون لاین شروع کېږي تر بس نور. امیریټس مال چې دی یو خو برانډونو لپاره ښه ځای دی. تاسو برانډونه اخلئ نو برانډ اخیستلو لپاره ډېر ښه ځای دی. بل ورکې ریسټورانټس دي. لکه د خلکو عجیب و غریبه ګڼه ګوڼه دی، ځکه خلکو سره پرچیزینګ پاور چې دی هغه شته، نو کولی شي چې سودا واخلي.
د فود کورټ ساحه یې څومره خوندوره لویه ده. څومره ښکلی رسټورانټ یې ډیکوریټ کړی دی. فضا یې ښه خوندوره معلومیږي. خال ناشته ورکړي. دلته چې اوس د خلکو ته وایي چې لږ پیاز خو ورسره ونیسئ. دا په ایمریټس مال کې د ماشومانو لپاره د توکو یو ډېر غټه مغازه ورته وایي چې ورته وایي. ډېر جالب توکي لري. د مسافې لپاره چې دي مسافه باید مراعات شي. تشنابونه دي چې څومره ښکلي ډیزاین کړي دي. زه ښځو تشناب ته ننوتلم نو بیا مې دا اوس وګوره صفایي وګوره صفایي کیا بات ہے جی. سم لکه وی آی پی هوټل غوندې 5 سٹار ده. نه بوی شته دی نه که صفایي کوي.